مرګرو دا ساينسدانان اخر ولې د فضا ته ځي؟ اخر داسې څه وجوهات دي چې دوی د نورو سیارو ته ځي؟ داسې څه وجوهات دي؟ او هغې نه بعد مختلف ماشینونه لیږي د نورو سیارو ویزټونه کوي، هلته خپل ماشینان کوزوي، روبوټونه کوزوي او هغه سیاره ګوري. اخر داسې څه وجوهات دي چې ساينسدانان دومره تکلیف کوي؟ ګورئ، ساينسدانان کله هم دومره لیوني نه دي چې هغوی دومره خپل ځان تکلیف کې واچوي او دومره لرې لاړ شي د ځمکې نه، د مختلفو سیارو ته لاړ شي او خپلې دومره پیسې خرچ کړي. یقین وکړئ چې تاسو د ساينسدان د یو سوټ نه هم نه خبر چې دا په کروڑو روپۍ باندې دی، یو سوټ صرف په کروڑونو روپو باندې دی. نو ساينسدانان دومره لیوني نه دي چې دا دومره غټ سفرونه کوي او د ځمکې نه لرې ځي د مختلفو سیارو ته. ساينسدانان چې اول کوم شی ګوري، اول چې د هغوی کوم مقصد دی هغه دا دی چې موږ د ځمکې نه بار یو بله زندګي وګورو. یعنې څنګه چې انسانان په دې ځمکه باندې آباد دي، د ساينسدانانو دا خیال دی چې داسې نورې سیارې هم شته په اربونو کربونو چې په هغې کې همدغه شان یو مخلوق آباد وي. د ساينسدانانو لومبی لټون دا دی چې هغه ایلینز هغوی دریافت کړي او هغوی سره ملاقات وکړي. نو دا د ساينسدانانو پیله لټون دی. اوس انیوی چې انسانان هغه مخلوق دریافت کړي نو هغوی نه به څه سوالات کوي، یا به هغه د انسانانو نه هم زیات سټرونګ وي. یعنې مختلف سوالات کېدای شي د دې خبره باره کې. دویم چې کوم شی ساينسدانان لټوي، ساينسدانان په لټون کې دي، هغه یوه داسې سیاره ده چې چېرته د ځمکې نه بغیر انسان ژوندی پاتې کېدی شي. مثال کې طور پر دا ځمکه ده چې په دې کې موږ ته اکسیجن الله تعالی پرووایډ کړی دی. اکسیجن نه بغیر چې دی موږ ژوندي نشو پاتې کېدی، او کاربن ډای اکساید موږ خارجوو چې کوم دا ونې بوټي چې دی دوی د خپل خوراک جوړوي. نو داسې یو سیاره ګوري چې هلته اکسیجن هم وي او دا ټول ماحول وي کوم ماحول چې په دنیا کې الله تعالی پرووایډ کړی دی. نو ساينسدانان د یو بلې سیارې په لټون کې دي چې هلته دا انسانان کنورټ کړو او هلته بیا انسان خپله زندګي تېروي. ولې چې ساينسدانانو دا خیال دی چې دا ځمکه به مسلسل نه وي آباده، یو ورځ به د دې هم راځي دا ځمکه به هم ختمېږي، په دې ځمکه به هم څه داسې تباهي راځي. دا د ساينسدانانو وینا ده. په دې وجه ساينسدانان یو بله سیاره ګوري چې چېرته دا انسانان کنورټ کړي او دا انسانان خپله زندګي نوره هلته تېره کړي. او بله خبره چې کومه ده هغه پیسه ده، مال و دولت دی، غنیمت دی. په فضا کې داسې سیارې هم شته چې کومې ټولې د اوسپنې نه جوړې دي، چې کومې ټولې د چاندۍ نه جوړې دي، چې کومې ټولې د سونې نه جوړې دي، او چې کومې ټولې د ډایمنډو نه د هیرو نه جوړې دي. بله وجه همدا ده د فضا ته د تلو چې ساينسدانان چېرته هلته مال و غنیمت راوړي، هلته نه چېرته هیرې ځان سره راوړي، هلته نه چېرته سونه ځان سره راوړي. یعنې زموږ دا فضا خالي نه ده، په دغې فضا کې داسې ډېر هر څه دي چې په دې دنیا کې نشته. یعنې په دې دنیا کې خو موږ ته چې کوم منرلز ښکاري هغه صرف سونه ده، چاندي ده، اوسپنه ده، همدغه شان دوه درې نور دي، خو په فضا کې د دې نه زیات هم کېدی شي. نو ساينسدانان بله چې کومه وجه وایي هغه دا ده. ساينسدانان د دې دپاره ځي، ساينسدانانو ته دا هم ښکاري چې زموږ د سپوږمۍ چې کومه ده په دې کې ډېره زیاته سونه ده. نو ساينسدانان په دې فضا باندې ځکه هم ریسرچ کوي او ځکه فضا ته ځي چې هلته نه څه مال دولت دریافت کړي یا څه مالي غنیمت ځان سره راوړي. نو دا وجوهات دي چې ساينسدانان په دې فضا باندې ریسرچ کوي او په دې پوره کائنات باندې ریسرچ کوي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته په کمنټ کې ووایئ او دا ویډیو خامخا مخکې شیر کړئ. والسلام.